پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله انسان فرض منځ وکړي او به آیت کرسی د ویلې د دې نتیجه بدایي چې د دو د جنت مابین کې بل هیڅ معنی نشته. په کدا د چې څنګه د باندې د مرګ فیصله وشو دا چې څنګه مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډاري جنت ته شي. تاسو اوچته کلمه ده اوچت آیات د څومره لوی منقبت لري. اگر کومه کې درسونه کې موږ دا خبره ذکر کړې چې جنت ته داخلي کې داخله لپاره یو شپږ امور علماء ذکر کړي دي. یو باقي کې آیت الکرسی دی. اجمالا الله عز وجل باندې به سړی ایمان لري مازه کې به سړی خشوع کوي د فرج حفاظت وکړي بے پردي کارونه کې بزن سړی بندای نه د امانت لحاظ وساتي د وعده پابندي وکړي د منزل حفاظت پروګرام برابر وا خلکو له خیر ورکوا شکل د قران او سنت برابر جوړوا چې تعالی سره وګوري چې الله راځي مسلمانانو باندې بدنامه ملګوا د مسلمانانو مابین کې اختلافات مراوله چې کله تعالی مصیبت ورشدونه په دې وخت کې صبر وکاو د الله پر رضا رزق کارکا نعمت چې کله رب العالمین درکې نه به شکر وباسا د مسلمانانو په ژوند کې اسلام محبت پیدا شي د دین د وجه گاونډیانو سره ښه سلوک کله چې انسان بادشاہي د درواغو نه ځان وساتي د عفت او پاکدامنۍ لارې انتخابول د حلال رزق کوشش کول د حرام په طرف باندې لاس نه وګدول معاملې کې نرمي پریوتی انسانان راوچتول او بیکارو لکار پیدا کول امر بالمعروف او نهي عن المنکر د خپل شر د خلکو نه بندول او په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د آیت کرسی لوستلو هغه د فرض مازن وروسته دا خبره اسی موږ تاسو سره معمولی غو د ښکاري چې بدیل عمل باندې الله عز وجل د دومره لوی جنت او د دومره مسله ولې برابر کړه. اهل علم فرمایي چې دا عمل اصل کې دا کلمه موږ له ظاهري وړه باندې معلومیږي خو په واقع نفس الامر کې دا ډېر درنده من قرأ شاچ ولستو دوباره کل صلات مکتوبه ورسد هر فرمانزنا آیت الکرسی آیت کرسی لم يمنعه نمنا كي دلرا من دخول الجنة د جنت داخل دونا إلا أن يموت مگر دا خبر چې دا مرشي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تاسو به حدیث کې ګورئ